دا د ترکیې په استانبول کې تر ټولو مهم او مرکزی میدان دی. دا ځای تقسیم میدان نومیږي. تقسیم میدان د استانبول د اروپایي برخې په بیلو سیمه کې موقعیت لري. دا میدان ډیر سیلانیان لري. ګڼ شمېر هوټلونه، رستورانتونه او پلورنځي لري. تقسیم میدان د استانبول زړه ګڼل کیږي. دا په دې میدان کې د ترکیې د جمهوریت یاد سلی دی چې په 1928 کال پرانستل شو. دا څلی په 1923 کال د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 5 کال په مناسبت جوړ شو. له تقسیم میدان سره څو مهم واټونه وصل شوي دي. په دغه واټونو کې تر ټولو مشهور دا یو دی چې استقلال واټ نومیږي. دا واټ چې څه کم 1.5 کیلومتره اوږد دی، د ترکیې د خپلواکۍ او جمهوریت له اعلان وروسته د 1923 کال د اکتوبر په 28 استقلال ونومول شو. استقلال واټ د فرانسې د شازلیزې او د لندن د اکسفورد سټریټ په شان د استانبول مهم واټ بلل کیږي. په دې واټ کې لوکس پلورنځي او د تورستانو د خوښې وړ وسایلو دکانونه شته.